أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د مفکورې په حواله باندې حیات روغاني بابا ته مبارکباد پیش کوم د دې ښه قدم لپاره. ذهني طور باندې بالکل هم تیار نه ما خبرو ته، ځکه چې هېڅ په پته باندې پوه نه وم چېرې څه دي او څه نه دي. بابا راته په فیسبوک باندې د پیر ورځ یاده کړې وه، ټایم یې راته نه و کولی، خو ما وایي د فردر ملاقات به څه هسې به لیدل کتل وي. زما یو میټینګ و، زه هغې ته روان وم. نو یو منټ کم 4 بجې چې بابا راته کال وکړو چې ستاسو انتظار دی، مې الله دې خیر کړي. ما ورته ویل زه خو یو میټینګ ته روان یم او زما ډېر یو امپورټنټ میټینګ دی، مخکې نه زما ډیسایډ و. خو په هر کیف چې کله بابا بیا زور راکړه نو مې زه ځالته کې ورځم، دارو دور ملکومه خلکو سره چې څه دي. بهرحال لړم هغوی ته مې حاضري وکړه او هغوی ته ما وویل چې کله ستاسو قرم پوره شي نو بیا به خیر دی، ما ته کال وکړئ نو زه به ستاسو په نوټس باندې به زه فوراً ځان را رسوم. او بابا ته مې خو مې او رباني صاحب ته مې هم دا خواست کړی مې چې کله ما پسې کال راغی نو زه بغیر د وینا نه بیا زه ځم. موضوع باندې به صرف مختصر خبرې وکړم چونکې میوزک زما سبجیکټ دی او دې ټایم کې پوره دنیا سره زه لینک یم د موسیقۍ په حواله باندې، که هغه یورپ دی که هغه زمونږ جنوبي ایشیا ده. زیات کوشش زما دا دی چې زمونږ کومه د جنوبي ایشیا موسیقي ده چې دا مونږ سنټرلایز کړو. دا سنټرلایز نه ده. د هندوستان چې کوم نظام موسیقي ده هغه په خپله به ذات خود په 2 حصو باندې تقسیم ده. په هغې به انشاءالله تعالی چې زه بیا وخت باندې خبرې کوم. بیا چې مونږ دې خوا شو د افغانستان موسیقي چې ده نو د هغې ځان ته یو خور ور سیسټم دی، منظم نه ده. دغه شانتې بیا د پاکستان چې دا کوم 4 صوبې دي بشمول سرای کې بیلټ، دا هم په خپلو کې باوجود د دې نه چې یو مربوط نظام لري خو لیکن منظم نه ده. او دا په کومه خوره باندې چې دې ټایم کې زه ولاړ یم دا خو بالکل بیخي تس پرته ده. د دې خو هېڅ بالکل اډو څه نظام یې بالکل بیخي نشته. بابا سره تېر شوي کال زما یو نشست و د موسیقۍ په حواله باندې، او دا نن چې زه دلته کې ولاړ یم تاسو سره خبرې کوم نو په دې کې یو ډېر لوی سفر پکې تېر شو، سره پاسه د کال سفر په دې کې تېر شو. زما دپاره دا ډېر لوی سفر دی، په کال کې ډېر کارونه کېږي. خو بیا هم دلته کې نن ولاړ یم هم په دغه حواله باندې نو خوشحاله یم په دې باندې. زمونږ د خیبر پښتونخوا بلکې د پښتونخوا لروبر د دې عمره فطري سوریلا خلک چې قدرت و تصور ورکړی دی، موسیقي چې د دې په خمبیر کې هغه ګلې شوې ده دا په پوره دنیا کې نشته. زه مدلل خبره کوم او دلیل به ورکوم، خو چې ته په بل وخت باندې خو یو عام اصطلاح کې به دا وایم چې کوم میوزیشنز
زما د دې خورې دي خاص طور باندې د جنوبي ایشیا په حواله باندې به خبر وکړم چې د تبلې په پښتو کې ورته دوکړه وایي او ځینې کلیوال خلک ورته دوپړی هم وایي. کم ساوند چې د پښتونخوا خلق میوزیشن ریدمیسټ د تبلې نه چې کوم آهنګ دی راوباسي داسې په پوره دنیا کې څوک دغه غږ نشي رایستی. دا خو تاسو منع کړی جي تاسو خو په دې خبره باندې خو تاسو ایګریډ یې که نه. پنجاب والا د پنجاب خلک هم تبله غږوي قابل خلک پکې شته. استاد تافوق غونته کې استاد طارق خان غونته کې استاد اجمل خان غونته کې استاد شوکت حسین غونته کې شوکت حسین چې کوم د تاریخ استاد او د دې تعلق پنجاب ګرانی سره دی. ناغې چې د موسیقۍ کوم هغه علم غږوي هغه کوم بیټس غږوي کوم ټیکې غږوي کوم تالونه غږوي بیا د هغې قاعدې غږوي د هغې مورې غږوي هغه په خپل ځای باندې خو لیکن ساوند ته هغه شانتې نه شي رایستی چې کوم به استاد ولیداد رایسته. ولیداد استاد چې به کوم ساوند د تبلې نه یا زموږ د اوسني کشران چې کوم دي دې چې راوباسي دا به راته یو وړوکې غونته کې کانټیکټ درکړه په هغې باندې حواله باندې سپیشل چې زموږ کوم انسټرومنټ دی زموږ د خاورې سره چې تړلی شوی دی هغه دی رباب. رباب د پښتون یعنی د افغان نه علاوه په نورو سیمو کې هم رایج دی غږیږي خو لیکن کم هنګ چې ته زما د افغان یو ورکوټې بچی چې ته کوم خوږوالی کوم غږ ته راوباسي هغه ته بل څوک نه شي رایستی. غږی به ښه ټیکنیکل به غږوي ښه تیز به یې غږوي ښه مشکله به یې غږوي خو د رباب خپل چې کومه ژبه ده نه هغه صرف او صرف افغان رایستی شي هغه ته بل سړی نه شي رایستی. هغې به چې غږوي نه لکه د سرود غونته کې هنګ به کوي او دی چې غږوي نه دی ته بلکل پته یې لګي چې دا رباب غږېږي. دغه شانتې که مونږ په د اواز په فریکونسي باندې راشو په دې باندې ما کار هم شروع کړی دی ریسرچ مې هم شروع کړی دی آرټیکلز مې هم شروع کړی دي بکس مې شروع کړی دي چې کم غړی کم غږ کم آواز د سور د فریکونسي په حواله باندې خبرې کوم د پچ په حواله باندې خبرې کوم د سا د قابو په حواله باندې خبرې کوم. کم نعمت چې الله پاک استاد محترم عزت مآب جناب خیال محمد صاحب ته ورکړی دا نه رفي سره شته نه مکیش سره شته نه مهندي حسن سره شته نه غلام علي سره شته نه اخلاق احمد سره شته او مهرباني او نه چتا پر ریکارډ باندې چې کوم خلک موجود دي دا خو چې مونږ کوم خبره کوو دا خو مونږ د مینول دور خبره کوو اوس کمپیوټرایز نظام راغلی په دې باندې خو د سره خبره کوو نه. دا هغه انفرادیت دی د موسیقۍ په حواله باندې چې کم دې خاورې ته الله پاک بخلی دی دا دې خاورې ته الله پاک دا نعمتونه بخلی دي د موسیقۍ په حواله باندې. دغه شانتې بل داسې ټیکنیکل خبرې دي چې هغه که مونږ زیات نه ځو که نه او مونږ دا 200 نه تر 520 پورې هم داسې معمولي غونډه کې پیشرفت وکړو نو هم دا د دې خاورې خیرات دی. دا چې کوم زمونږ پښتونخوا یادېږي لر او بر خو زما بلکل بیخي په خپل نه راځي مناسب راته نه ښکاري. د موسیقۍ په حواله باندې خبره کوم دا د دې خاورې خیرات دی. نن که چېرې مونږ په موسیقۍ کې
د ایتنس د یونان د فیثاغورس 470 BC موږ د هغه شکر ګزاره یو، د هغه منونکي یو، منندوی یو چې هغه موسیقۍ ته یو سټرکچر ورکړی دی. نو بل طرف ته موږ د برتمني هم شکر ګزاره یو 200-500 BC. خو لیکن دغه خلک د هم دې خاورې ته دعا کوي، دا چې په کومه خاوره باندې نن زه ولاړ یم دا هم د دلته نه دا هر څه وتې دي. او خبره زه خپل راغونډوم، موږ سره بیا خبرې ډېرې نو بیا وخت ته ګورو، حالاتو ته ګورو، ماحول ته ګورو. خو دا یو میسج دی نن د مفکورې د دې پلیټفارم نه او د بابا په اجازت باندې د دې تاسو پرچار وکړئ. زه درته په خپله دا خبره کوم چې د موسیقۍ چې کوم هغه بنیاد دی، چې کوم پکار دی چې څه ته مونږ میوزیک وایو، څه ته چې مونږ موسیقي وایو یا څه ته موسیقي ویل کېږي، که هغه ساینس آف آرټس دی او که هغه فن دی، د دې د قدیم روایات مخې ته کېدو او د هغې د جدت ابتدا به انشاءالله تعالی چې د دې خبرې نه کېږي په ټوله دنیا کې. د هغې لپاره ما ډېر لوی کار کړی دی او دا ما د کراچۍ نه یا د بل چاته نه هم ما دا اسټبلش کولی شو. خو لیکن چونکې د ملګرو په خواهش باندې دې خبرې ته زه راغلی ما او د باقي لسته ساګانې چې مو پاتې نو انشاءالله تعالی چې کوشش مو دا دی چې دا هم د دې خبرې په نظر باندې کو. دا دې طوره به دا مونږ چې نن کومه خبره وکړه دا خبره تاسو وړه مه ګڼئ چې په پوره دنیا کې خاص طور باندې د جنوبي ایشیا په موسیقۍ کې چې کمې کمۍ پاتې دي، کمې خامۍ پاتې دي، کم څیزونه پوشیده پاتې دي، د هغې نشاندهي او د هغې جدت به انشاءالله تعالی چې د دې خاورې نه دي دا به تاریخ ګواهي چې هغه کار چې کوم غټو غټو خلکو، غټو غټو اساتذاو، غټو غټو ملکونو ونه کړه، هغه به مونږ د دې ورکوټو غونته کې د دې غریزي علاقې نه به انشاءالله تعالی چې د هغې مونږ ابتدا کوو او دا به مونږ پروموټ کوو. دا به اوس مونږ ښیو خلکو ته چېرې لکه دا څه کیسه ده چې اے آر انور دا خبره کوي، دا خبره داسې شی، دا څه شی دی، د دې په منځ کې فلسفي څه ده، د دې په پس منظر کې لوجیک څه دی. نو انشاءالله تعالی چې مونږ ته یو ډېر ښه یو ځای میلاو شو، مونږ ته د ناستې ځای میلاو شو، مونږ ته داسې ځای میلاو شو چې مونږ پکې خپل احساسات او جذبات ډېر په اسانه باندې لکه سړی چې په خپل کور کې ناست یو خپلو کشرانو سره، خپلو مشرانو، خپل همزولو سره یو خبره شریکوي او ای سره مشاورت کوي. نو زه به ستاسو نه اجازه اخلم په دې خبره باندې چې دلته کې چې کوم میوزیک کلاسز شروع کېږي نو د هغې به انشاءالله تعالی چې باقاعده یو مربوط نظام وي چې کوم د موسیقۍ د قانون او د قاعدې مطابق دی. په هغې کې به دا نه وي چې بس صرف راشه رباب ټټنګ ورکړه او 15 نوټس وغږه او بس د دې نه دغه لوبه جوړه شوه، دغه سندره ته جوړه شوه. نو بالکل نه. سټوډنټس ته به کلیه ورکړې کېږي، په هغه کلیه باندې به هغه مخکې بیا محتاجان خلاص وي، هغه په خپله بیا ټیکنیکلي هغه به راګونه هم بیا په خپله جوړوي او راګونه به هم په خپله غږوي او په هغه راګونو کې چې کومې سندرې دي هغه به هم په خپله غږوي. داسې خو انفرادي طور باندې خو زمونږ د دې خاورې بس دا یو کمزوري پاتې شوې ده. مشرانو زمونږ خپل مشران الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي خو کمای پاتې شوي دي. که چېرې په وخت باندې په بنیادي موسیقۍ باندې په دې خاوره باندې کار شوی وي که نه
نو څنګه چې په ټیکنیکل میوزک کې د پښتونخوا د میوزیشنز جواب نشته، دغه شانته به په علمي توګه باندې هم نه. خو دغه زمونږ کمزورۍ پاتې شوې. ارشاد رباني صاحب زمونږ ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه کمپوزیشنز کوي. وختي را سره دغلته کې ناستو خبره راته کوله چې کمپوزیشنز خو بس زما دنیا ومنله، خو لیکن ما سره پرابلمز دا دی چې ما سره د میوزک بیسک نشته. زه په خپل هم چې هارمونیم غږوم نه داسې غږوم چې ځان نه پټه غږوم چې یاره زما خپل ځان ته هم دا پته نه لګي چې د هارمونیم غږوي، ځکه چې زما طریقه ټیک نه ده. طریقه یې ځکه ټیک نه ده چې چا ورته ښولې نه ده او نه دې زده کړې ده. نو دا څومره کمزورۍ چې زموږ د سترګو وړاندې اوسه پورې راغلي دي په دې 50 کاله زندګۍ کې د میوزک په حواله باندې، په دې ریسرچ کې، په دې تحقیق کې. دغه ټول څیزونه به انشاءالله تعالی چې موږ هم دلته کې اپلای کوو، دلته کې به ایکسپریمنټ کوو او دلته کې به انشاءالله تعالی چې ایکسپیرینس کوو هغه به مخکې موږ بوځو. او هیله لرم چې د دې وخت نه فایده واخلئ تاسو. څومره زما چې میوزک لورس کشران دي، کم چې یو ځای بل ځای ګرځي په موسیقۍ پسې هېڅ چاته مه ګرځئ، دلته کې راځئ. تاسو ته باقاعده یو سیستم میلاویږي، تاسو ته یو ماحول میلاویږي، تاسو ته به ښه اساتذه میلاویږي. ټیچرز تیارول هم زمونږ کار دی جي، ټیچرز به مونږ تیارو او سټوډنټس به هم مونږ تیارو. ستاسو په محبت باندې، ستاسو په دعاګانو باندې AR انور ستاسو نه اجازه تخلي.